لنډغرو ته د امرالله صالح اختر څه یې ورته ویلي او څه غواړي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د سنبلې 18مه د احمدشاه مسعود تلین دی او هر کال په دې ورځ عمومي رخصتي وي او د مسعود د پلویانو له لوري دغه ورځ لمانځل کیږي، خو تر ډېره د دغې ورځې لمانځونکي لنډغري ته لاس اچوي، غواړي خلکو ته خپل زور وښیي، په لارو سړکونو کې ډزونه کوي، وسلې ګرځوي او د دوی دغه کړنې خلکو ته سختې ځورونکي وي. تېر کال د سنبلې په 18مه کله چې د مسعود ورځې لمانځونکو دغه لنډغري وکړه او حتی یو سرتېری هم شهید کړ، خو وروسته د هغه وخت ستر امنیتي معین خوشحال سادات له سخت غبرګون سره مخ شول. دوی ونیول، ویې غربول او زندانونو کې یې واچول او دا لومړی ځل و چې د لنډغرو په وړاندې داسې چلند وشي، خو وروسته عبدالله او نورو چارواکو غبرګون پرې وښود او د سادات له دې کاره خوشحاله نه و چې وروسته بیا هم دې موضوع د سادات په وړاندې ستونزې پیدا کړې. په هر حال دا چې دا ورځ بیا رانږدې ده، د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي د وږي یا سنبلې 18مه د قانون ماتولو، زور ښودلو، په سړکونو او واټونو د وسلو ګرځولو ورځ نه بلکې د شهید ورځ ده. دی زیاتوي امنیتي ځواکونه به د خلکو امنیت ونیسي او د امنیتي پیښو ریښې به تشخیص کړي. صالح وایي د خلکو ځورونکو ته باید د دولت ځواک ثابت شي او په جدیت به د ګډوډونکو مخه ونیسو. هیڅوک له قانون لوړ نه دي، هیڅ تاریخي پیښه باید د خلکو د ځورونې لامل نشي. صالح زیاته کړې د خلکو ځورونکي په هیڅ قام او فکري جریان پورې اړه نه لري. موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ یو او د وږي 18مه باید په عزت، وقار او شرافت ونمانځل شي، نه دا چې په هوایي ډزو او نفرت خورولو سره د خلکو د ځورونې لامل شي. په هر حال وبه کتل شي چې څنګه دغه ورځ لمانځل کیږي او د لنډغرۍ مخه تر کومه نیول کیږي. په هر حال تاسو د امرالله صالح د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.